په خوست ولایت کې هر کال په لسګونه کسان د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغېږي چې ډېری وخت د کاري فرصتونو غوښتنه لري. نن هم د احمدشاه ابدالي نیمه طبي لوړو زده کړو له علي نرسنګ 14مې دورې څخه 45 کسانو د فراغت لومړني سندونه ترلاسه کړل. دوی له مسؤلو چارواکو د عملي کار غوښتنه کوي. اوس د عامې روغتیا ریاست او د هغه دولتي شخصي انسټیټیوټونو مدیرانو رئیسانو نه غوښتنې دغه دي چې د عملي کار په ډګر کې زموږ سره لږه همکاري وکړي تر څو موږ عملي زده کړې وکړو او هېواد ته ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شو. خپلو ملګرو څخه زه دغه پیغام یا میسج ورکوم که نه چې کوم زما سره نن ورځ کې فارغېږي هغوی باید د دغې ټولنې د راتلونکي کې دغې خدمت وکړي او په عامه اصطلاح کې د دغې کوم افغانستان سرویس باید عامه خدمتونه باید وکړي. بلخوا د ذکر شوي روغتیايي علومو انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې دوی خپل محصلان په نظري او عملي زده کړو سمبل کړي. د دوی پر وینا چې د ابدالي طبي لوړو زده کړو مؤسسې له لوري به زر هغه محصلانو ته چې د زده کړو بهیر یې 3 کلن یا 2 کلن وي د لیسانس زمینه برابره شي. احمدشاه ابدالي لوړ زده کړو مؤسسې په چوکاټ کې د نرسنګ پوهنځی جوړ کړو، د طبي ټکنالوژۍ پوهنځی جوړ کړو او د فارمیسۍ پوهنځی جوړ کړو. همدا ډول موږ فقط چې لږ نوره پرمختګ وکړو موږ تقریبا د تضمیني کیفیت په چوکاټ کې ډېر کارونه کړي دي او د ستوماتولوژي پوهنځی به هم انشاءالله په نږدې راتلونکي کې زیات جوړ کړو. خو د 3 پوهنځیو خو موږ اوس پیشنهاد کړی ده، انشاءالله وزارت وعده کړې ده چې موږ تاسو ته پوهنځی درکوو. 14مه دوره د فراغت ده، یعنې 14مه دوره فارغین ټولنې ته استخداموو. دغه فارغینو یعنې که ووایم په خوست کې لومړنۍ دوره ده چې د په ملکي تخصصي شفاخانه کې د لومړي ځل دپاره عملي زده کړې پیل کړې او نن فراغت ده او فارغېږي او ټولنې ته یې استخداموو. په خوست ولایت کې په ګڼ شمېر کې د نیمه طبي لوړو زده کړو انسټیټیوټونه د لوړو زده کړو طبي مؤسسو ترڅنګ 3 پوهنتونونه هم موجود دي چې هر کال په سلګونه کسانو ته د فراغت سندونه ورکوي.